بسم الله الرحمن الرحیم. راځم قاری صاحب وینورډ پروګرام ته او تیر ورځ چې موږ په وینورډ پروګرام کې څه ویډیو هغه موږ سره کلیپ بورډ ګروپ او پڼ ګروپ او همدارنګه په دغه ګروپس په ګروپ بټن باندې چې کله ما کلیک وکړې نو دغه آپشن رانه یو څه پاتې شوي نو دا همغه خبرې دي قاری صاحب لکه څنګه چې دغه بیرون دي زیکل تورین بریکټ شروع بریکټ بند سره یو دوه پیراګراف لیکنه راوړم قاری صاحب د ویډیو کې راغلي دي صحیح ده قاری صاحب دلته راځم نو پڼ ستا څه ډول غواړي ډول خوښ دی یو لاتین ټکس دی قاری صاحب یو موږ سره کمپلیکس سکرپټ دی لاتین هغه ټکس ته وایي کوم چې د چپ طرف څخه شروع شوی وي د لاتین ټکس وایي کمپلیکس هغه ټکس ته وایي کوم چې د ښي طرف څخه شروع شوی وي نو ته د لاتین ټکس دغه سټایل ستا څه ډول خوښ دی چې هر ډول سټایل دی ورته انتخاب کو هماغه سټایل به ستا سره په لیکنه کې ترسره کېږي چې هر سټایل ستا خوښ یې هغه دلته اخیستلی شي زورته ټایمز نیو رومن اخلم ټایمز نیو ټایمز رومن نیو ټایمز رومن نه مطلب ټایم نیو رومن دی ټایمز نیو رومن دلته راشم د ګروپ بټن ستا دلته ورته ولیکم څه شی ټایمز نیو رومن راشم په دې باندې اوکې باندې کلیک وکړم نو زمونږ هغه خط به انتخابوم قاری صاحب اوس راځم څه ته ورته یم ټایمز نیو رومن هغې ته ما بدل کو او دا مې انټر کو دا مې اوکې کړو ستا خط م هغې ته واوښتو که ټایمز نیو رومن کې دې نه وي خوښه دلته بل ډول سټایل دی خوښي قاری صاحب بل ډول سټایل هم ورته دغه سټایل مې خوښ دی نو هغې سټایل ته به سره بدل شي چې هر سټایل ستا خوښه وي نو خپل خط ته سټایل ورکولی شي ورته دغه سټایل مې خوښ دی اوکې کوم هغې سټایل ته به سره بدل شي بل موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه موږ سره اټالیک دی نو دغه خط ته اټالیک کې اوکې اټالیک وشي زه ورته ځای نه اټالیک کوم بولډ کوم نو بولډ وشي قاری صاحب خط به سره بولډ شي راځم دغه سایز د خط زمان کوچنی دی لویولی هم شم قاری صاحب 22 ټکه ورته اوکې که د خط سایز به سره 22 شي بل که ګروپ بټن کې راشم ورپسې موږ سره کمپلیکس ټکس دی نو کمپلیکس ټکس کې څه ډول ټکس غواړي ورته یم ایریل نو چې اوکې کړم هغې کوم تاثیر راغی نه ځکه دا موږ د پښتو لیکنې دپاره دي کومې لیکنې دپاره دي پښتو مثلا ما ولیکو زما د هیواد نوم افغانستان دی زما د هیواد نوم افغانستان دی همې څه لږ رالوی کو اوس مې زما د هیواد نوم افغانستان دی دا مې انتخاب کو قاری صاحب دلته راغلم د ګروپ بټن ستا او زه ورته یم چې دلته ما ته دا ټکس کې څه ډول ټکس ستا خوښ دی ورته یم کلیبري مې خوښ دی نو اوکې که نو هغې ته به واوړي خیال شته تغیرات به کې راځي بل سټایل دی خو ورته یم دغه تاهوما دا انتخاب کا تاهوما ته بدل شي پوه شو قاری صاحب په دې هغه کې خو به پښتو نه وي که نه هغې کې نشته دی قاری صاحب په دې کې پښتو لپاره دلته راځي ریګولر دغه ته څه ډول غواړي بولډ هم غواړي او اټالیک به هم غواړي نو هم به سره بولډ وي هم به اټالیک وي وګوره بولډ او اټالیک او که داسې دي نه وي خوښ نو راشه قاری صاحب ورته یم نه یوازې څه کوم بولډ کوم نو یوازې به سره بولډ شي او که نه زه ورته یم بیخي هېڅ هم پرې مه کوه نو بس همغه ریګولر چې زمونږ کوم فنډس وي ورته یم همغه ما سره صحیح دی او سایز هم زه ورته یم 1200 ته یا 1200 ته یې راکم کا اوکې سایز هم 1200 ته راکم شي ورپسې موږ سره چې کوم دی فنټ کلر دی ستا د فنټ کلر ته څه ډول ستا خوښ دی د آل ټکس دپاره دی که په پښتو کې وي که په انګلیش کې وي نو دلته ورته هر یو ټکس چې ستا خوښه وه هغه ورته انتخابولی شي زه ورته یم زه ورته دغه ټکس انتخابوم دغه ډول سټایل زما خوښ دی اوکې که نو ستا حد به همغه رقم ته رنګ واخلي بې انتخابوم قاری صاحب دلته راغلم
ورته دغه رنګ نه دی خوښه نو مور کلر ته راشه دلته ورته یو رنګ انتخاب کا دې ته دغه مخې همدا کلر مې خوښ دی اوکې کا نو ستارنګ او مغې رنګ ته بدل شي ورپسې موږ سره انډرلاین سټایل دی ستا د خط لاندې کرښه څه ډول خوښه ده چې هر ډول کرښه دې خوښه وي هغه انتخاب کړه نو ما ډول کرښه به راشي نو که زه راشم ورته یم دا کلر زما داسې راوله او همدارنګه د کرښې رنګ څه رقم ته کا د کرښې رنګ دغسې کا اوکې کا نو وګوره قاضي صاحب لاندې ترې کرښه هم راغلې خو د کرښې رنګ هماغه شان جګري رنګ کې دی زه ورته یم جګري رنګ مه ورکوه داسې نارنجي رنګ ورکړه نو نارنجي رنګ به واخلي خو ټول به انتخابوو خط به مې ټول انتخاب کړی وي د هغې نه بعد راځم ورته یم نارنجي رنګ وله ورکړه نو راشه نارنجي رنګ انتخاب کړه اوکې که نو نارنجي رنګ به والي مشکل نشته شاباس نن بیا وې اوکې کړم ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی سټریک تھرو هماغه خبرې دي قاري صاحب سټریک تھرو کې دا انتخاب که مثلا نو ټول خط به سره مکمل چلی پاشي ورته ټول خط نه چلی پا کوم نو بیا ته چک لرې کا ډبل سټریک تھرو دوه دانې چلی پاګانې بیا رسموي قاري صاحب دوه چلی پاګانې راشه دا ترې بهترې مو وکړه سوپر سکرپټ دی قاري صاحب او سب سکرپټ دی هم درته کړی دلته سوپر سکرپټ دی دا موږ سب سکرپټ دی بل سمال کیپس دی دا انتخاب کوم ډیلیټ کوم کنټرول آلټ سره مې ژوم بدله کړه دا مې لیفټ سایډ ته چپ طرف ته م راواړوله دلته مې ولیکل چې افغانستان is the country of Afghans صحیح ده افغانستان د افغانانو هیواد دی نو که زه راشم قاري صاحب او دا مې انتخاب کړه او دلته راغلم دې کې مې دا په ټولو مې په لویو حروفو کې کړه نو که دا انتخاب کوم قاري صاحب او زه ورته یم چې سمال کیپس دا ټول ما ته کوچنیو ته بدل کا وای سمال کیپس علامه شو علامه نشو انت علامه کېږي نه اوس ښه قاري صاحب دا وګورئ او دلته مې ولیکل قاري صاحب افغانستان is our country او زه غواړم دا لیکنه ټوله لویې ته بدل کړم نو لیکنه ټوله لویې ته بدلوي قاري صاحب آل سمال کیپس په انتخاب کوم دا به اوکې کړم نو لیکنه زموږ ټوله لویو حروفو ته بدله کړي قاري صاحب مکمل لویو حروفو ته بدله کړه دا مې انتخاب کړه قاري صاحب نو په دې لویو حروفو کې وګوره موږ سره دا ا لږه غټه غوندې نه ده قاري صاحب یا پکې غټه د انتخاب مې کړه ورته هم دا ماته آل کیپس ته بدل کړه ټول حروف یې داسې لوی غوندې چې لکه څنګه چې دا ا وه ورته نه هیډن یې کا پټ یې قاري صاحب اوکې نو دا ټیکس موږ سره اوس هیډن دی خو ولې نه دی پټ شوی ځکه موږ سره په فایل کې په آپشن کې په پروفینګ کې دغه چیک موږ سره آن دی په ډسپلی کې دغه چیک موږ سره آن دی پرنټ هیډن ټیکسټ نو سور قاري صاحب موږ سره خط وکنه پټ شوی دی څنګه به بیرته راولم نو که دلته راشم او دلته خو موږ سره دلته چیک نشته دی د کوم ځای نه به راولم بیرته پټ شوی خط فایل کې آپشن کې ډسپلی کې هیډن ټیکسټ ته به پټ شوي خط ته به چیک ولګوم او دا به اوکې کړم نو هغه پټ شوی خط به راشي قاري صاحب خو تر لاندې به کرښه وي ورته دا کرښه هم ترې ختمه کړم په دې ګروپ بټن باندې به کلیک وکړم انتخاب به کوم په دې ګروپ بټن باندې به کلیک وکړم او هیډن نه به چیک لرې کړم دې نه هم چیک لرې کړم اوکې به کړم نو هغه زموږ سره عادي حالت ته راشي دا به دې کې خبرې څه مشکل خو نشته بل که زه راشم قاري صاحب دلته اوس موږ سره بای ډیفالټ که دا ووسم هلته به نوټ پروګرام نه راغلم
وین ورډ پروګرام راغلی بلینک ډاکومنټ مو اخیستو کیلیبري موږ سره د خط سټایل دی او سایز یې 11 دی صحیح ده کنه صاحب او که خط لیکم خط په دې ډول حالاتو کې موږ سره تر سره کیږي زه څه وایم زم چې کله زه وین ورډ پروګرام نه ډایرکټ رانوتم کاری صاحب نو خط د موږ سره څه شی وي خط د موږ سره ټایمز نیو رومن وي ټایمز نیو رومن دی وي او خط د موږ سره بولډ وي او سایز د موږ سره بای ډیفالت 22 وي قاری صاحب سایز د موږ سره 22 وي نو په دې سیټ از ډیفالت باندې به کلیک وکم وای دیس ډاکومنٹ اونلی یوازې په دې ډاکومنٹ باندې کنه وته په آل ډاکومنٹ باندې په ټولو ډاکومنټو باندې دغه اپلای شي دا بند کوس قاری صاحب دلته راشه وین ورډ پروګرام را خلاص کا او دلته اوس بلینک ډاکومنٹ واخلا د خط سټایل موږ سره څومره دی قاری صاحب ټایم نیو رومنز دی د خط سایز موږ سره 22 دی نو کله کن کوم نو ما سره به په مخ شان چې هغه ته ما سویلی په هغه کې موږ سره لیکنه تر سره کیږي څه مشکل به راځم قاری صاحب ګروپ پټنز ته دلته مې ورته هم چې د سیمه کوا دا خط موږ سره موږ کلیبري انتخاب کا باډي ټیکسټ چې کوم ومغه موږ سره صحیح دی باډي او ورته ما ریګولر کا او سایز یې موږ یو ول صورت هم صحیح دی قاری صاحب دا سټس ډیفالت کوم په ټولو ډاکومنټو باندې اوکے دا کلوز ډونټ سیو راځه د قاری صاحب وو ډبل کلیک وکا چې ورډ پروګرام ته راځم نو ما سره ولیکنه بیرته په عادي حالاتو کې تر سره کیږي نو دا موږ سره په دې کې خبرې وي ټیکسټ افیکټ مې سره قاری صاحب تر سره کړی دی نو فیل او آؤٹ لاین فیل صحیح ده سټایل له قاری صاحب اوس راځم پیراګراف ته قاری صاحب پیراګراف څه ته وایي په پیراګراف کې موږ سره اول بولټس دي قاری صاحب څه شي دي بولټس چې کله زه کلیک وکم قاری صاحب زور ته وایم چې منګه په دغه برنامه کې چې دا مونږ وایو دا برنامه موږ سره د ماوس په نوم باندې یادېږي نو په ماوس کې موږ څه وایو د دې بولټس په واسطه باندې ته څه ډول کوم ډول بولټس راوستلی شي زور ته دغه ډول بولټس راولا نو په موس برنامه کې ضرورت اول منګه وینډوز پروګرام وایو دویم مونږه وین ورډ پروګرام وایو وین ورډ دریم ضرورت مونږ ایکسل پروګرام وایو څلورم مونږه پاور پوینټ پروګرام وایو قاری صاحب پاور پوینټ بل ضرورت چې وختو ایکسس پروګرام وایو که وختو د انټرنیټ ریلیټډ به څه معلومات هم حاصل کو زمونږ په دې پر برنامه کې خبرې وی قاری صاحب زور ته بل موږ سره چې کوم دی ګرافیک دی قاری صاحب ګرافیک نو په ګرافیک کې تسوي دلته ته بل ډول بولټس انتخاب کا قاری صاحب ورته دلته دا ډول بولټس انتخاب کا زور ته په ګرافیک کې موږ سره اول چې کوم دی هغه موږ سره فوټو شاپ دی قاری صاحب فوټو شاپ زرا شم په دې باندې رائټ کلیک وکم فوټوشاپ په دې ډول حالاتو کې ویل کېږي ماته وایي دویم ورته ما سره کورل ډرا د قاری صاحب کورل ډرا بل وایي تاسو څه دی ورته ایلوسټراټور دی قاری صاحب ایلوسټریټر دی بل ورته افټر افیکټ دی قاری صاحب دا موږ سره په ګرافیک کې دي نو دلته قاری صاحب څه کولای شي د بولټس په واسطه باندې مختلف قسم ډیزاینونه تور کوي آپشن وی جزئیات وی د بولټس کې یو په یو راخله رنگونه ورکول شي دوی ته رنگونه ورکول شي کوی نشو دوی ته رنگونه ورکول شي رنگو چشته دی بولټس تا نه قاری صاحب زه په خپل خوخه باندې نیو بولټس انتخابول شم خو دی بولټس ما سره رنگ نه اخلي قاری صاحب که زه راشم وی ګورم رنگ ورته بدل شو قاری صاحب دې ته رنگ بدل صحیح ده قاری صاحب ورکول شو ما کله نو در سره کړی بل که زه راشم قاری صاحب بل چې موږ سره کوم کمانډ دی چینج لیست لیول له قاری صاحب چینج لیست لیول دا څه کار کوي قاری صاحب دې کوم څه مشکل نشته قاری صاحب
ورپسې زه وایم که نه چې موږ اول چې کومه برنامه وایو اول بولټس به راواخلم قاري صاحب زه وایم اول موږ سره دغه بولټس راخلم موږ د ماوس برنامه وایو ماوس په ماوس کې زه څه برنامه وایم دلته راشه ودرېږه انتخاب چینج لیست لیول ورته دویم نمبر په ماوس کې دننه موږ څه وایو وینډوز وایو وین ورډ وایو یا د وینډوز نه مخکې زه ورته په وینډوز کې دننه د څه شی غواړي زه ورته په وینډوز کې دننه قاري صاحب موږ راشم ورته په وینډوز کې دننه یس په وینډوز کې دننه زه ورته دریم نمبر چې موږ سره کوم لیول دی نو موږ وایو ټایپینګ څه وایو ټایپینګ په ټایپینګ کې نو موږ سره ټایپینګ په دوه ډوله دی قاري صاحب نو راشه دی کې بل لیست ته راشه تر 9 پورې ته تا سره لیول شته دی څلورم نمبر لیول کې ورته یو موږ سره چې کوم دی پښتو ټایپینګ دی پښتو ټایپینګ دی او بل موږ سره انګلیش ټایپینګ دی اوس بیرته د شاته سي قاري صاحب نو ورته بیرته ما کوم لیول ته بوزا دریم لیول ته مې بوزا نو دریم لیول ته به دراشي ورته داسې لیول کې داسې لیول فرق قاري صاحب دا یو لیول کې دنه بل لیول دا دې پورې اړه لري دغه سیستم کې قاري صاحب دا په دې بولټس لیست کې خبرې وي قاري صاحب چینج لیست لیول کې ډیفاین نیو بولټس زه په خپل خوخه باندې یو بولټس انتخابولای شم نو بولټس تا سیمبل پکار دی کوم نخې دی پکار دی مختلف قسم نخې دی قاري صاحب چې هر نه هستال د پکاري یو په یو وتري راخستل شي از بولټ استعمالول شي قاري صاحب مختلف قسم نخې دی دلشته نو زه ورته وایم چې زه بولټس استعمالوم نو یو نه خبره واخلم ورته دغه بولټس ما را واخیست اوکې نو ستا بولټس به هغې ته بدل شي قاري صاحب وګوره لیکل کوه قاري صاحب بولټس به دې اوس راوړي بیا راځم بولټس ته قاري صاحب ورته ډیفاین نیو بولټس کې پکچر راخلم نو پکچر هم راخیستلی شي از بولټ استعمالولی شي قاري صاحب ای ډرایو ته راغلم مای پکچر باندې ډبل کلیک وکړو سیکنډ ډے باندې ډبل کلیک وکړو دغه پکچر ورته از بولټ مالا راواخله نو دا پکچر از بولټ درکو انتخاب کا قاري صاحب ډبل کلیک او ته د سیزم لگا رالوي کا دې بولټس تمرا بس ته ورته وایم نو لیکل کوه قاري صاحب ورته افغانستان پاکستان معنا دې هر وخت کې سره عکسونه لګولای شي او عکس بولټس عکس لګولای شي قاري صاحب دا ځان نومونه لیکي او سره عکسونه دا قاري صاحب تر په دې دغه کې وتا لیدلې وي په دې کتابونو کې دا یې ښه ورپسې موږ سره نمبرینګ دی قاري صاحب که زه په دې باندې کلیک وکم نو دې په واسطه زه کولی شم نمبر یې راوړم د یو څه شي قاري صاحب نو زه که دلته ووایم که نه چې زه وایم I have 3 brothers زه درې دانې ورونه لرم قاري صاحب دلته راشه شمارې ورکې نو بس دلته راشه کلیک وکړه څه ډول شمارې ورکې دغه ډول سټایل ورکې دغه ډول شمارې دا نو چې هر ډول ستا خوښه وه انتخاب لاتینی ورته ما لاتینی صحیح دي بل طرف ورته د یو نوم چې کوم دی ورته احمد دی د بل نوم رفی دی قاري صاحب د بل نوم داد الله نو که یو ځای وسه لیکو که داد الله وسره بیل لیکو داد الله کله شته قاري صاحب دا په دې کې خبرې وي چې څومره زه لاندې ځم قاري صاحب ماله به ډېرې آپشن راکوي همدې طریقه دا هغه لاتیني یا رومن عددونه دي دا په دې نمبر کې خبرې وي قاري صاحب چې هر نمبر پکارو ډاکومنټ نمبر فارمیټ ستا وي ډاکومنټ لوز دغه نمبر فارمیټ ته ورکړی و که زه راشم په دې باندې مې کلیک وکړو او دلته مې لږه لیکنه وکړه ومې ولیکل چې زه یم افغان دویم نمبر کې ودرېدم نو دلته به همغه د لیست خبرې دي قاري صاحب چینج لیست لیول کې
دا لیول دریم لیول n تر 9 پورې لیولې دي. ډیفاین نیو نمبر فارمیټ، نیو نمبر فارمیټ باندې کلیک وکړه. الف ب ت دی پکار د کاد سے څه ډول چی دی پکار دی، مختلف قسمه فارمیټ دی درکې ورته الف ب ت. نو ابجد دی پکار دی الف ب ت او تم صرف د الف ب ت پکار دی. نمبر فارمیټ دی ضرورت ما سره د الف نه شروع شي، څه شي نه دی شروع شي خاري صاحب، الف نه دی شروع شي. دلته به اگر راشم الف ب ت ورته نه د الف نه دی شروع شي. بل د موږ سره د دویم کې ولاړم ځکه یې بې راکړه خاري صاحب، دا مې نه دی خوښه. زه به دلته راشم یو بیا به نمبر فارمیټ کې راشم او د ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته الف ب ت ورته هو اوکې کا. هماغه الف ب ت را د دوه پیره راکړل، خو دور دې چې زمانه دی پکار را بشم دیتا دې باندې مې کلیک وکم، ډیفاین نیو فارمیټ ته راغلم. دا مې انتخاب کو ډیلیټ مې کو، دا مې انتخاب کو ډیلیټ مې کو. ورته ممال سره کا الف ب ت را کا اوکې. نو الف ب ت راکړه کاری سي. علي باید جمدار سوالونه سره کوئی شو خاري سي. آفرین. ورپسې موږ سره چې بل دغه کوم کمانډ دی هم سره فنډز دي. نو فنډز کې مې دا خبرې ټولې کړي خاري سي. فنډز د مثلا د فارمیټ نمبر فارمیټ ته پس کې غواړي بولډ دي شي او نمبر دی سایز دی کم شي او کلر دی ورکړل شي او همدارنګ انډرلاین دي شي او نه دا انډرلاین کلر دی دغه ډول شي. دا ټولې خبرې مې درته الریډي کړې دي. الاینمنت چپ طرف ته دي شي، سنټر کې دی، رائټ کې دی راشي. بولټس تا چیرته پکار دی، بولټس دی چیرته پکار دی، سنټر کې بمیاس کې پکار دی، دې طرف ته پکار دی، کاغذ طرف ته پکار دی. سیټ نمبرینګ ویلیو دا څه کار کوي کار څه په راشم دلته مې دا 1 2 3 واخیستو. ورته زه لیکم احمد، مې لیکو احمد، مې لیکو رفیع، مې لیکو بلال او مې لیکو سمی. دلته راغلم او د اخیری نمبر چک ته سیټ نمبرینګ ویلیو. نو سٹارټ نیو لیست، کنټینیو فرام پریویس لیست. ورته ما سره د دې نه بعد د یو څخه شروع کیږي. بس اوکې که کاری صاحب د یو څخه به بیا شروع شي، ورته نور دې بیا د یو څخه شروع شي. نو په دې باندې کلیک وکړه سیټ نمبرینګ ویلیو، ورته بیا د لسو څخه شروع شي. اوکې د لسو څخه به شروع شي کاری صاحب. پوه شوې خپله خوښه باندې پکې یو څه کولی شي. ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی دا موږ سره د ویلیوز کمانډ دی خالص. درجې دي، لیولې دي، لیسټونه دي. نو چې هر ډول ستا خوښه وي زه ورته یم زه دغه لیست ورکوم. دغه لیست کې ورته وایم چې اول موږ سره ایز یو لیکم کاري صاحب ډاټ یو لیکم ډاټ سپیس. نو بای ډیفالټ موږ سره بولټ جوړ شو. کله شته کاري صاحب یو ډاټ سپیس سپیس دا مې درې بنا سپیس. زورته یم زه لیکم څه شی دلته مې ولیکو افغانستان، انټر مې ووهو. دلته راغلم قاري صاحب دې ته او دې کې مې دغه لیول انتخاب کو. ورته دا لیول نه که نه دلته ودرېدم او دلته راغلم دا لیول مې انتخاب کو. ورته افغانستان کې زه یم ننګرهار دی، ننګرهار دی. په ننګرهار کې ورته یم درېم نمبر لیول ما د دغه راکه دا هم راکوه قاري صاحب. زه ورته وایم دې خو به انتخاب کوم، ورته یم دغه صحیح دی، دا صحیح دی. په ننګرهار کې ورته یم جلال آباد. بل څه غواړي قاري صاحب؟ بس سټپ بای سټپ تر 9 لیولو پورې ته راتلی شي. بل که زه لیکنه وکړم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. لیکنه مې وکړه قاري صاحب، نو لیکنه مې انتخاب کړه. که زه دلته دې پیراګراف کې ولاړ یم ورته یم دا پیراګراف ما د ښي طرف نه چپ طرف ته کړه، د ښي طرف نه چپ طرف ته شو. ورته یم سنټر ته کړه، سنټر ته شو. ورته یم رائټ ته کړه، لیفټ ته کړه، ښي چپ طرف ته وشي. ټول مې انتخاب کړل قاري صاحب ټول. ورته یم دا لیکنه ما ته سنټر ته کړه، سنټر ته وشي.
دا لیکنه ماته رائټ تکا رائټ ته وشي دا لیکنه ماته لیفت تکا بیرته به چپ طرف ته شي نه جسټیفای کا کاری څه دا لیکنه موږ سره ستیر او بیر دا ورته برابر ہے کا نو جسټیفای باندې چې کلیک وکم نو لیکنه ماته خستا برابر شي ډیزاین کې ورته نه جسټیفای لو لګي جسټیفای کا نه جسټیفای میډیم درمیانه د دې لغتونو ترمنځ مسافه لګه زیاته کا او نه جسټیفای هاي د لغتونو ترمنځ مسافه بیخي زیاته کا کوئی شي قاری صاحب ورته بیرته ماده سکا لیفت طرف ته بو نو ما لیفت طرف ته سره بیرته لاړ شي دا په دې کې خبرې وي لیکنه مې انتخاب کړو ته نه لیکنه ماته لګ مخکې قاری صاحب مخکې کوي بیرته ته لګ شاته کا شاته کوي ورپسې موږ سره د لکیرو ترمنځ د لینونو ترمنځ فاصله لګ غواړي کډېره ورته 1 انچ 1.15 انچه 1.5 انچ 2 انچه 2.5 انچه 3 انچه څومره غواړي پوه شو قاری صاحب ورته نه لاین سپیسینګ آپشن باندې کلیک کوو دلته مکمل دا خبرې دي الایمنٹ د چپ طرف څخه غواړي قاری صاحب په سنټر کې وګڼه جسټیفای او جسټیفای لو دا درته وی قاری صاحب رائټ ټولې به غواړي د خې طرف نه چپ طرف غواړي کنه د چپ طرف نه خې طرف ته غواړي بیفور ټیکسټ انډنټیشن ته څنګه ور کوي بیفور ټیکسټ د فرست لاین انډنټ او دا هینګینګ انډنټ او دا خبرې دي ما چې د خد مخ کې کو ورسته کو ګروپ بټن ونی کار کوي آفرین دا به دې خبرې دي قاری صاحب لاइन स्पेस ऑप्शन की स्पेसिंग माला वर्क डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल چې په یو سټایل کې دا سره سړول پیراګراف وي د هغه ترمنځ فاصله مور کوا مختلف قسمه آپشن دي دا په دې کې خبرې وسه مشکل خو نشته قاری صاحب ورته یې اشاره 15 انچ صحیح دی په ډیفالت وی د لیکنه ما سره رائټ ټو لیفت دی او لیفت ټو رائټ دی او رائټ ټو لیفت دی ما خبرې دي کزرا شم قاری صاحب ګوره ښا پښتو مې ولیکله پښتو که پښتو لیکم ګوره پښتو موږ سره اوسه پښتو د هغې طرف نه سره راځي داسې راځي ته داسې مه کوه د دې ښي طرف نه پښتو بوځه چپ طرف ته نیسي ته نه بلکل دی همغه طرف ته ځي ته څه لیکي همغه ورته دلته لیفټ ټو رایټ او همدارنګه رایټ ټو لیفټ ورته انتخابولی شي دلته ورپسې موږ سره چې کوم دی قاري صاحب زمونږ د لیکنو دغه دی کلر دی زه چې څومره لیکنه م کوم نو ما سره د کلر واخلي قاري صاحب ورته دغه کلر دی ما سره واخلي مخصوص لیکنه کوه لیکنه به سره همغه ډول کلر اخلي ټول هغه هلشته قاري صاحب ورته نور لري کړه ختمه کا راشه په نو کلر باندې کلیک وکړه نور لیکنه کوي نور سره تر سره کیږي او نور پاس بل سره وی پاس مې ختم کو نه په دې خبرې څه مشکل نشته ورپسې موږ سره قاری صاحب سورټینګ دی سورټ وای ترتیبول ته وای منظمول ته وای قاری صاحب سورټ وای ترتیبول ته یا منظمول ته وای جوړ تکړه ورته دا لیکنه ماته سورټ کا په ترتیب کې کا کوي په سورټ باندې کلیک وکما ما ته وایي ته څه شی ترتیب کې کوي خو دې لپاره به انسرټ ټیب کې راشم ټیبل ته ټیبل به واخلم دغه مثلا ز سولې کما د بولې کما آی ډي د بولې کم 1 د بولې کم 2 د بولې کم 3 د بولې کم 4 ترتیب سره شو کنه نو زه ورته یم قاري صاحب دلته اوس ولاړې ما کالم مې انتخاب کو دا کالم مې انتخاب کو د سورټ ته راغلم دا سره کالم 1 دی ورته یم هو ما سره همغه کالم 1 دی نو دا د ډیسینډینګ کې کوم ورته یم هو ډیسینډینګ به ترتیب یې کا کلهشته قاري صاحب به ترتیب یې کو ورته یم داسې مه کوه داسې خو مې نه و پکار نو سورټ ته راشه قاري صاحب اسینډینګ کې کا اسینډینګ بشي سره
ورته به ترتیبه کا خدا آی ډی خو باید په خپل ځای پاتې شي نو کلیک وکړه کاری سیب او هیډر رو انتخاب کا او اوکے کا نو کدا شم یو پر ډیسندینګ واخلم ډیسندینګ هیډر رو انتخاب کا او دا اوکے کا نو سوبر آی ډی په پاس په پاتې شي د لاین درنه سيو 2 انتخاب چارج ورواړو چارجر ورواړو او ورته مخاري سب دا ماته سکا دا ماته 2 کا دا ماته 3 کا او دا ماته 1 کا او همدارنګه دا ماته 1 کا او دا ماته ته خدا خو به ترتیب کې شو سلور دا ماته 1 کا دا ماته 2 کا او دا ماته 3 کا به ترتیب مې کړل کنه کاری سره انتخاب او مې ورته دا ماته اسندینګ کې راکا اسندینګ په ترتیب کې راکا نشته برق راځه نشته اوکے کا بل تکینا نو ګورا آی ډی سره نو دا اسندینګ د ترتیبولو د لپاره استعمالېږي هر شی په ترتیب کوي تاسو دلته راځم نیم لیکم خالي سے مو لیکم نیم دلته نو لیکو زاهد دلته نو لیکو احمد دلته نو لیکو جمال دلته نو لیکو سشین ولی ورته دغه کالم چې کوم دی ما د اسندینګ کا اوکے کا اسندینګ مشي سره خو انیم سره اسندینګ کو ورته نه بیرته ما د سکا ډیسندینګ کا اوکے کا بیرته سره ډیسندینګ کی شي هغه دې نه پوس ورته اسندینګ کا هډر رو 3 مدغه کوا تو یہ پھر وسو کم کنټرول زیډ سره بدا ویرته خپل عادي حالت تویس نیم کې بدا انتخاب کم ورته دا هډر رو ترمه دغه کو نور ډیسندینګ کې کا نو اوکے کا اول به زیډ راشي بیا د څه په سي سرچ په ورځي او به زی سندینګ کې کم نو ماتره بو A to Z بیا راځي پر انتخاب کا دا انتخاب وکړ چې راغلم ته هډر رو اسندینګ اوکے نو اور A B C D J W Z صحیح شو کاری سے بل بارډرز دی قاری صاحب تاسو لیکنه وکړه قاری صاحب تاسو دی ولیکل څنګه هر ډول جمله ته لیکلې شي دا جمله ما ولیکله زور دې جملې له سو کا باټم کې یو بارډر ورکا قاری صاحب دله په ټاپ کې یو بارډر ورکا دله په لیفت کې یو بارډر ورکا دله په رائټ کې یو بارډر ورکا نه نو بارډر تر ختمه کا ورته بارډر دې ختمه وا آل بارډر ټولي بارډر ورکا ورته نه آؤٹ سائڈ بارډر اور نو بارډر آؤٹ سائڈ بارډر دې سره پولري آؤٹ سائڈ بارډر ورکی کاری سے تو دې حاله پته لګی چې کله ډیری کرختا سره شي انټرنیو هته بیا ولیکو The quick brown fox jumps over the lazy dog. صحیح شو که زرا شم بیا ورته هم دغه all border ورکنو all border ورکو کاری سے ورته نو صرف outside border ورکو صرف outside border ورکی ورته نه یو پر no border بیا هم ورته outside border صرف بیرون side border ورکو ننتر ورته اندلم صرف بیرون سایډ بارډر ورکا آؤٹ سایډ بارډر نور لګو آؤٹ سایډ بارډر ورته نه صرف ان سایډ بارډر ورکا نو اگر ونو بارډر کم اور اوبشم ان سایډ بارډر ورکا دی باندې کلیک وکړو ته ان سایډ بارډر دنه صرف بارډر ورکای بل کراشم بل ان سایډ هوریزونټل بارډر دنه بارډر ورکا هوریزونټلی اړ ډول بارډر کشکیږي نه وي چې ولې ناراضي inside vertical کو ولاړه باندې ولا درنه یو بارډر ورکا په زرا شنه تولیکم آی ډی ټیب بٹن مو هم ولیکم نیم ولیکم سشي ټیب بٹن جاب انټرویو والا 1 ټیب بٹن جان او ډاکټر صحیح شو کاری سے انتخاب میں کو بارڈر تراغلن ورته
انساید هوریزونټل دله هوریزونټل یو بارډر ورکا او انساید ورټیکل ولاړه باندې دله یو بارډر ورکا انتخابي کوته ولاړه ولا ورټیکل پیپر بارډر نن کم نو بارډر ولاړه ولا بارډر ورکا ورټیکلی وای ورټیکل سی بارډر ورکوي نو موږ چې ولې تر سره نه کړی بل کزرا شم قاری سے دا انتخاب کوم دا ډیلیټ کوم انترا شما انسرټ کې او ټیبل مو واخیستو دا مې انتخاب کو او تراغلم هوم ټیب ته په هوم ټیب کې بارډر تراغلم ډیګنل ډاون بارډر دا سی بارډر دی پکار دی قاری سے ورته دا بارډر کوم ورکو سر چپا بارډر مولا ورکا چلی پالما راغلته horizontal line لاندې دی یو لاین ما دراکا horizontal یو لاین ما دراکا horizontal بس یو لاین درګړل شي ورپسې موږ سره ډرا ټیبل خپل خو باندې ټیبل ډرا کې کاری سه خپل خو باندې ټیبل هم ډرا کولې شي خپل خو باندې پوه شو خاري سه بے رزم اور بسی ویو گریڈ لائنز مطلب گریڈ لائنز کارشی گریڈ لائنز کار گئی کاری سے گریڈ لائنز کا ذرا شم دی ویو تا اولتا دا گریڈ لائنز چیک ز آن کم نو دا گریڈ لائنز دی دا زمون گریڈ لائنز دی که بوم کی را شما اور تیم دا گریڈ لائنز ماتا ذرا شم دا انتخاب کم ریلیٹی کم کاری سے تیم دا گریڈ لائنز ماتا لری که ویو تا بیتر آگرد گریڈ لائنز هوم ته راغلم په هوم کې مې یو ټیبل واخیستو قاری صاحب او ټیبل کې مې لی آوټ ته راغلم اریزر مې را واخیستو نه یې صفا کوم صفا مې وکړه قاری صاحب ورته هم دغه ویو ګریډ لاین د ګریډ لاینز ترې مه ښایه نه به ښایي تا ته وګوره صرف هغه ستا د خط هغه دغه درته ښایي نور پرنټیبل نه وي یا دې ځای نه یا دلته راشه قاري صاحب دی ډیزاین کې بارډرز ته راشه ویو ګریډ لاینز ما ته وښایه او ګریډ لاینز ما ته مه ښایه دا او هغه یو کار کوي ښه قاري صاحب همه ټولې خبرې دي بارډر اینډ شیډینګ ستا بارډر څه ډول خوښ دی قاري صاحب او شیډینګ دې څه ډول خوښ دی ورته هم بارډر زما چې کوم دی په دغسې سټایل کې خوښ دی دغسې سټایل کې مې خوښ دی اوکې که نو بارډر به سره نورو مغه ډول سټایل کې ترسره کېږي که زه راشم قاري صاحب پین کلر ته ورته هم بارډر داسې کوم همغه سټایل کې بارډر یې تر اوسه ترسره کېږي کنټرول یې سره نه کېږي نه پوه شو قاري صاحب نو موږ سره په دې کې خبرې وي پوه شو قاري صاحب دا زمون هوم کې ټیب کې به دې بارډر کې خبرې وي او دغه یو دغه دی که زه دلته راشم قاري صاحب ټیب بټن مې ووهله انټر بټن مې ووهله سپیس بار بټن مې ووهله ما دې د ځایونه وښودل د ځایونه ما ته وښایه نو ټیب بټن تا سره په دې شکل کې ښودل کېږي او همدارنګه ایډرن د سره په دې شکل کې ښودل کېږي او سپیس د سره په دې شکل کې ښودل کېږي ورته ما ته مه ښایه ډیلیټ بس په کار بس هغه ټایپینګ خراب شو قاري صاحب ریپیډ ټایپینګ ته دې بټن یې پورې رسېدلی اوس دې نه ورسول شي کله چې زه قاري صاحب دلته بیسک کې موږ سره بدل شوی نه دی شما زما غوښتل شو دغه د آزاد دویم ته راشه دی خدا خو مې ویلی و دلته اوس شفټ انتخاب وکړو قاري صاحب په شفټ کې اول نمبر موږ سره دغه دی نو موږ سره وایي ته اف جې ووهه خو اف دپاره به داسې نیسم قاري صاحب شفټ بټن به نیسم او جې به همداسې وهم اف دپاره به بیا شفټ بټن نیسم جې به همداسې وهم اف دپاره به شفټ نیسم جې به همداسې وهم اف او بیا به جې دپاره شفټ نیسم اف به همداسې وهم جې دپاره به شفټ نیسم
دا په لویو بټنو کې مونږه چې کله بټن یې وهو قاري صاحب موږ سره تورې لوی وي نو موږ به شپ بټن نیسو یا دا شپ نیسه چې دی خوا توري وهي او چې دی خوا توري وهي بیا دا شپ نیسه دا چې هغه دې شپ نیو نه چې دی خوا شپ ونیسم نیول کېږي اوس تا ته اسانه وي ګورم ډي اف جے کے جے کے جے کے اف کے اف کے اف کے جے ڈی دا مثال څنګه په کوم ځای کې تاسو دا پکار راځي ها دا شپ دا اوس دلته پکاري ګوره قاري صاحب زه ټایپینګ را کولاوم دلته راشم آی ډي ته دلته مې دا اوکې کو درالم پریکټس ته په پریکټس کې ټیسټ ته راغلم دا مې سټارټ نو ما دلته وګوره لوی تورې شته په دې کې نشته دی دا به بند کړم کلوز دلته به وګورم ورته هم بګنر نه انټرمیډیټ لیول ته لاړ شه یا ایکسپرټ لیول ته لاړ شه اوس ماته څه وایي ټیپ بټن به وهم स्टोरी गलत लगा ऐसे गलत को बोले गलत को नमो सरा और एक दो मुझे की बोले गलत को मुसरा लोई दे मा बोर्डू की डब्ल्यू मुझ गलत है डब्ल्यू हम नुका चेयर दो सरा डब्ल्यू शिफ्ट टूनिसम वे मुसरा कोई शुई कोम लोई तोरी दे उस दागा एलम मुसरा लोई तोरे दे दा जीम लोई तोरे दे बीम लोई तोरे दे एफएम लोई तोरे दे वाइम लोई तोरे दे नो कते लिखना बोर्ड प्रोग्राम के कई होता सरा कट तोरे शिफ्ट उसरा नहीं सी